د ننګرهار کانال وادي کرنیز امارتي شرکت له لوري د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په ارزښت د دریو بیلابیلو پروژو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه پروژو کې استنادي دیوالونه په سړکونو جغل اچونه او زابرونو پاکول شامل دي. د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ مسؤلینو د لرو پرتو سیمو په اړتیاو بحث وکړ. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري او د سکتوري ادارو مسؤلینو څو ورځې وړاندې د دې ولایت لرو پرتو سیمو ته سفرونه کړي وو چې هلته یې بیلابیلو کلیو اوسیدونکو سره مخامخ لیدنې وکړي. په دې لیدنو کې د خلکو ستونزې غوښتنې وړاندیزونه اوریدل شوي وو. اوس د عملي اجرااتو په موخه ناسته وشوه. د جلالاباد ښاروالۍ له لوري د اومې ناحیې دوسرکي سیمه کې د 29 میلیون افغانیو په لګښت د دوو بیلابیلو پروژو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه پروژو کې څه کم 1 کیلومتر سړکونه او د غراز لښتي او پلچکونو جوړول شامل دي. د ننګرهار کانال امارتي شرکت دریم فارم اوسیدونکي وایي د کانال اوبه دې په مساوي ډول د اصولو په چوکاټ کې وویشل شي. دوی وایي ځمکو ته یې پوره اوبه نه رسیږي او فصلونه یې خرابېږي. د ننګرهار کانال امارتي شرکت مسؤلین بیا ژمنه کوي چې دغه چاره د کارونو په لومړیتوبونو کې ده چې ټولو ته په مساوي ډول اوبه ورسوي. او د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د څارویو د پوستکي دانو ناروغۍ مخنیوي په موخه د واکسینونو کمپاین لپاره خبر ورکوي. مسؤلین وایي دغه کمپاین د مرکز په شمول 15 ولسوالیو کې پیل شوی چې زرګونه سره مالونو ته به واکسین تطبیق شي.